السلام علیکم ورحمت الله. لله الحمد. تاسو د زما شاته د ښایسته ګلالۍ په ډېر کمه ساحه کې ښایسته کور ووینئ. صحیح ده. دا کور د چا د هغه کونج کې هغه حاجي صاحب ناست دی، خدایداد حاجي صاحب. دا د دې مشر کور دی، په ویلچیر باندې ګرځي. حاجي صاحب سلام علیکم، ستړی مه شئ. بیا دې یو طرف مکمل فلج دی، الله دې ورباندې رحم وکړي. بچیان یې واړه دي، نو لله الحمد په دغه وخت کې دی د دې کور مالک شو. حاجي صاحب ته پاسېږه، ما دا واخله، دا دې مبارک وي درته. صحیح دی. الله تعالی دې باقي مانده ژوند درته خوشحاله تیر. دنیا دا انشاءالله ژوند دی، تیریږي، امتحانات دي، په الله تعالی څه راکوي په هغه به شکر وباسو، نعمتونو باندې. او که دردونه یې او مصیبتونه یې په هغې به صبر کړو، اجر یې هم شته. صحیح ده که نه؟ دا زموږ او ستاسو وعده ده. صحیح ده. یو کوټه یې دا ده، فرش پکې دی، الحمدلله. کډه یې راوړې ده، بسترې یې شته دي، پردې ځاته ځواندې کړي دي. نو درنه بهترینه خبره نشته. زه زړه نه خوشحالېږم چې زموږ په لاس باندې موږ یې وسیله کړو، الله تعالی دې دغسې غریبانو ته رسیدګي زموږ په وسیله باندې کړي، دا غټه خبره ده. او دوهمه مهمه موضوع دا ده چې په 1,10,000 افغانۍ باندې کوی سو موږ یو کوټه، یو اشپزخانه، یو تشناب دا به جوړ کړو انشاءالله. که تاسو غواړئ شرکت وکړئ، تجارت نور څه ورونه سره یو ځای کېږئ، راځئ سره یو ځای شئ، په دې وټساپ موږ سره رابطه وکړئ. انشاءالله ستاسو لپاره به یو کور جوړ کړو، په دې کاڼي یا په دې تیږه کې به ستاسو نوم ولیکو.